بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. د امام نووي رحمه الله د دې مختصر کتاب الاربعون النوویه دا 9 نمبر حدیث دی. په دې حدیث کې د الله رب العالمین یو عظیم فضل او احسان په دې امت باندې هغه دا دی چې د دې امت نه چې په خطا باندې یو کار وشي یا په هرت یو کار وشي او کار د ګناه وي، نو دوی ته دغه ګناه معاف ده، او یا په زوره باندې څوک یې راګیر کړي او په زوره پې د ګناه کار وکړي. نبی علیہ السلام فرمای: ان الله تجاوز لی عن امتی، الله رب العالمین معاف کړی دی زما د امت ته. بعضو روایتو کې راځي تجاوز لامتی عن 3، 3 خبرې ورته معاف کړي: الخطأ، ګناه، د خطا کار، په خطا درنه یوه ګناه وشوه، د هغې سزا تا ته په آخرت کې نه میلاویږي. والنسیان، او دارنګې په هیره درنه یو غلط کار وشو. وما استکره علیه، او دا چې مجبوره کړی شي، مکره کړی شي، په زوره یو کار په دوی باندې وکړی شي، نو په دغه وخت کې هم د الله رب العالمین فضل او کرم دا دی چې دا امت دا معاف دی. قرآن کې رب العالمین فرمایي چې د مؤمنانو دعا دا وه چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ای الله مونږه په هغه څه باندې مه رانیسي چې په هیره زمونږ نه یو غلط کار وشي، او یا د خطا د وجې نه زمونږ نه یو غلط کار وشي. حدیث کې راځي چې رب العالمین ورته وفرمایل چې قد فعلت، ستاسو دعا ما قبوله کړه، په هیره م نه رانیسم، په خطا درنه یو کار وشي په هغې تاسو ور نه رانیسم. قرآن کې بل ځای کې الله فرمایي ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم، په سورة الاحزاب کې په خطا درنه یو کار وشو نو تاسو ګناهګار نه یئ، ولکن ما تعمدت قلوبکم، الله به م رانیسي په څه باندې چې ستاسو د زړونو په ښه اراده وي او قصدن عمدن یو کار وکړئ. بخاری و مسلم کې مې حدیث ده اذا حکم الحاکم ثم اجتهد فاصاب فله اجران. یو حاکم، یو قاضي چې فیصله کوي، خپل اجتهاد او کوشش وکړي، قرآن او حدیث مطالعه وکړي، نو هغه ته دا فیصله داسې کول ښه ښکاره شي نو فیصله وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي که چېرې حق ته رسېدلی وي نو 2 اجر شو، یو اجر د اجتهاد او د کوشش کولو، یو د حق ته د رسېدو. واذا اجتهد وحکم فاخطأ فله اجر، که اجتهاد وکړو او خطا شو نو بیا هم د ده دپاره یو اجر دی، یعنی په دې خطایي الله تعالی دا نه رانیسي. د اکراه باره کې قرآن کې الله فرمایي سورة النحل کې من کفر بالله من بعد ایمانه، چا چې په الله تعالی باندې کفر وکړو د ایمان راوړلو نه وروستو، دا سړی د سخت سزا مستحق دی. خو الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مگر هغه سړی چې په زوره چا مجبوره کړو، د خولې نه ورله د کفر کلمات ویستل، خو د ده په زړه کې کفر نه و، دی په ایمان باندې مطمئن، نو الله یې په دې نه رانیسي. حدیث کې 3 مسئلې ذکر شوي: خطا، نسیان، اکراه. خطا دې ته ویل کېږي عزیزانو
چې یو سړی اراده د یو کار وکړي او د هغه نه بل کار وشي، خبره ورته یاده ده خو خطأ. لکه مثلا کافرو سره جنگ دی، جهاد دی، او د ډس په کافر کې یو مسلمان ولګي خطأ. یو خو ستا یقیني چې دلته مسلمانان دي هغه ورسره ختمي، داسې جنگ به نه دی پکار. نبی علیه صلات وسلام به په کوم کلي چې حمله کوله غوږ به کېښودو، استمع فان سمع آذانا، نو چې اذان به واورېدو په هغه کلي به حمله نه کوله ځکه دلته مسلمانان دي. یو عین یقیني او کافر وي او د جنگ دوران وي، د جهاد دوران وي، ته په هغې باندې ډز کې او تا نه په خطا کې مسلمان ولګېدو. داسې ډېر شوي دي د مسلمانانو په جنګونو کې. یا اسې یو څاروی دی ستا په پټي کې سر کوي او ته هغه شړې په کاڼي ولې، نو ستا لاس خطا شي په بل سړي باندې ولګي او هغه مړ شي، هغه ته ضرر ورسېږي، دې ته خطا وایي. نسیان دې ته وایي چې تا ته دا عمل ښه در یاد دی خو چې کله دا وخت رانږدې شي تا نه هیر شي. لکه مثلا د مونځ وخت دی او تا ته ښه یاد دی چې زما اودس نشته دی او تا مونځ وکړو، وروستو تا ته در یاد شو چې ما اودس نه و کړی. اکراه دې ته ویلی کېږي چې تا څوک مجبوره کي په زوره باندې، چې ستا هیڅ اختیار نه وي چې ته دا کار وکړه او په تا باندې د ګناه کار وکړي، د ګناه خبره در باندې ووایي، د ګناه اقوال دې د خولې نه وباسي. دا درې صورتونه دا په شریعت کې مسلمانانو ته معاف دي. معاف معنا دا ده چې الله رب العالمین به په آخرت کې دوی ته سزاګانې نه ورکوي. په دنیا کې حکم د دوی نه پورته کېږي. حکم نه مراد لکه مثلا یو سړی دی هغه نه هیر شو، بیا اودس مونځ یې وکړو او وروسته ور یاد شو، نو دی به داسې نه وایي چې بس ما نسې میر و زما مونځ شوی دی. نه، چې واپس ته در یاد شو ته به اعاده او واپسي د دې مونځ کې دا مونځ به دوباره کې، یا دا مونځ د نه بلکل هیر شو او بیا وروسته در یاد شو چې ما خو مونځ نه دی کړی، نو داسې به نه وي چې ما نه هیر و الله تعالی په هیره انسان نه رانیسي. نه تا ته در یاد شو، دنیوي حکم به واپس ته عملی کې. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها. څوک چې د مونځ نه وده پاتې شو او یا ته هیر شو، نو په کم وخت کې چې دا مونځ ور یاد شي بیا به دا مونځ کوي. واقم الصلاة لذکر. یا یو سړی دی بیا اودس مونځ یې وکړو، بس لږ وروسته تا ته در یاد شو چې زما اودس نه و، نو داسې به نه وایي چې هسې په هیره باندې مونځ بس شوی دی. نه، واپس د دې مونځ واپسي به راوړي، دنیوي حکم به واپس عملی کې. خو چې تا مخکې بیا اودس وکړو او تا نه هیر و، نو الله تعالی تا په هغې نه رانیسي. خو روژې حکم هغه جدا دی. په روژه کې تا نه په هیره باندې خوراک وشو، الله تعالی دا تا ته معاف کړی دی، د دې روژې به قضایي نشته. بخاری و مسلم کی حدیث دے من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومه. چا چې خوراک وکړو او یا اسکاک وکړو او دی روژه و، نبی علیہ السلام فرمای خپل روژه دی پوره کی. ولی فانما اطعمه الله وسقاه. الله ورله خوراک ورکو، الله ورله اسکاک ورکو. نو شریعت بعضی احکام هغه تا ته معاف دي او بعضی احکام هغه به دوباره بیا عملی کې. دارنګ اکراه کې هم دا مسله ده، په زوره باندې تاسو را ایثار کې یو ګناه در باندې وکړي، نو الله تعالی ته په دې نه رانیسي. خو البته که تا مجبوري په داسې یو کار باندې چې په هغې کې ستا لږ اختیار وي، نو بیا به هغه نه کې. لکه مثلا تا په زوره څوک را ایثار کې چې پلانې مړ که، نو هغه به نه وژني ولو که ته پکې وژلی کېږي. په دغه صورت کې به ته بل مسلمان به نه وژني. دلته ستا دا دلیل به صحیح نه دی چې زه مجبوره یم. د مجبوریت خپل حدود دی. هغه دغومره پورې تا ته اجازه وه چې ستا د خولې نه که د کفر کلمات راوځي، الله تعالی ته نه رانیسي په هغې باندې. او داسې به نه کې چې ته مسلمانانو پسې بس ټوپک راواخلي چې ما ته بس د بره نه اډر دی. نه، دا به نه وژني. ځکه د دې به تا نه تپوس کې حدیث کې مخکې ذکر شوی و چې یو مسلمان په مرګ کې اهل السماوات والارض، ځمکې او د اسمانونو والا را جمع شي، دا ټول به یدخلهم الله النار، الله به ټول جهنم ته ور داخل کړي د یو مسلمان په مرګ کې. نو دا وژونکی دا د اسلحې والا ټوپک والا دم پکې شامل دی، چې چا مجبوره کړی هغه هم پکې شامل دی، چا ورته فتوا ورکړی هغه هم پکې شامل دی، په ناحقه باندې چې یو مسلمان وژني.
او اسی یو د ګناه کار باندې مجبوره کړلې نو الله تعالی تا په دې باندې نه رانیسي. دا د شریعت یو اسانی ده چې رب العالمین هغه په دې امت باندې کړې ده چې په هیره په خطا او په زوره باندې تا باندې څوک یو د ګناه کار وکړي نو الله رب العالمین دې پې نه رانیسي خو خپل احکام به جاري ساتي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. د اربعون النوویه د امام نووي رحمه الله د دې مختصر کتاب دا 40 نمبر حدیث دی. په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته دا حکم کوي چې امیدونه ډېر اوږده اوږده مه ساتئ. دا دنیا نه یو ځل تګ دی او د دې نه رفتار دی. نو په دنیا کې داسې ژوند تیر کوي. نبی علیہ السلام فرمایي عبدالله بن عمر زه ته روایت کوي چې زما په دې ولو نبی علیہ السلام لاس کې خودو او راته یې وویله کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا کې داسې اوسېږه ګویا کې چې ته یو مسافر یې او عابر سبیل یا په لاره باندې رواني. مسافر سړی چې دی هغه د سفر په ځای کې ځان له بلډینګونه نه آبادوي. هغه ته پته ده که نن دی او که سبا دی د دې ځای نه ځم. لنډ مثال لکه مثلا په دې عربو کې چې څومره مسافر رونه دي پښتانه دا چې راغلي دلته مزدورۍ دپاره دلته پیسو ګټلو دپاره نو دلته داسې نه کوي چې دلته ځان له کورونه جوړوي. بس دا ورته پته ده چې یو ځل به د دې ځای نه ځم. اگر چې دلته 20 کاله 15 کاله 40 کاله تیر شي خو دلته ولې ځای نه جوړوي ځکه عقیده دا د نظریه چې واپس خپل کلي لزم. نو زمونږ د مسلمانانو اصلي کلی اصلي وطن انشاء الله هغه جنت دی آخرت دی. نو په دې دنیا پورې دا زړه داسې تړل نه دي پکار چې ټول سوچونه او فکرونه دنیا ته مضاف کړي وي او د دنیا په آبادۍ او د دنیا په ترقۍ کې خپل د عقل خپل سوچ استعمالوي. نه د آخرت دپاره تیاری کوه په منځ او دس روجه زکات قرآن تلاوت د علم مسائل دا زده کوه. نبی علیہ السلام ورته داسې ویله کأنک غریب او د هغې وجم اصل کې دا ده چې دا دنیا د بقا کور نه دی. د دنیا نه تک دی لکه یو مسافر چې په یو ځای کې اوسیږي واپس تیزي. قرآن کې الله فرمایي انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. دا دنیا داسې یوه څکه ده معمولی فایده ده اخرت زید باقی پاتې کېدو دی. په یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مالی وللدنیا په دنیا ز څه کوم انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. زما مثال او د دنیا مثال داسې دی لکه یو سور سړی په یو سورلۍ باندې په یو گاډي کې په یو خر په قچر په اس باندې چې هغه د یوې ونې لاندې صرف سوري ته کیني او واپس ځي. نو زمونږ هم په دې دنیا کې دغه شانتې دا د رفتار زندگی ده. دا زمونږ دپاره صرف د یو پل حیثیت لري په دې ورتېرېدل دي. نو که تا نه په دې پل کې د دنیا په آبادۍ باندې وخت ولګېدو نو هغه چې د دې پل نه وراخه کم ژوند دی د هغې دپاره تا ته موقع میلاو نه شوه نو هغه دې خرابه شوه. د هغې دپاره کوشش پکار دی. عیسی علیه السلام په وصیتونو کې هم دا راغلی چې اعبروها ولا تعمروها. په دې دنیا باندې داسې تیر شئ آبادوی یې ډېر مه ځکه په دې آبادۍ کې ستاسو ټول انرژي طاقت سوچونه فکرونه استعمالیږي. فلا تتخذوها قرارا. عیسی علیه السلام به ویله وای د دنیادار انسان چې آخرت ته سوچ نه وي صرف د دنیا سوچ وي مثال یې داسې دی لکه د بحر په غاړه د چپو په خوا کې ځان له کور جوړوي. خو ته پته ده چې یوه چپه به راشي دا زما دا ټول کور به
د ځان سره ډوب کی غرق به کی. علی رضی الله عنه به ویل ان الدنيا قد ارتحلت مدبره، دا دنیا شار اړونکې د انسان ته، والآخرة قد ارتحلت مقبله، او د اخرت درته مخ راړولی دی. ولکل منهما بنون، د اخرت خپل بچی دي او د دنیا خپل بچی دي، زامنې دي. فکونو من ابناء الاخره، د اخرت والا جوړ شي، دنیا والا مه جوړیږئ. فان اليوم عمل ولا حساب، نن ورځ عمل ورځ د عمل وکې، حساب در سره نشته. وغدا حساب ولا عمل، سبا ورځ به بیا د عمل ارمان کې، خو عمل به نه، صرف حسابونه به وي. نو نبی علیہ السلام دو وصیتونه وکړل. یو دا چې مؤمن به په شان ته د مسافر وي. غریب په عربی کې مسافر ته ویل کېږي. نو مسافر د سفر په ځای کې به قدر ضرورت وخت تیروي. نو تاسو هم د دنیا به قدر ضرورت د دې طلب کوئ. داسې مه کوئ چې د مونځ نه ورتیر، د عباداتو نه ورتیر، د عقیدې نه ورتیر، بس چې صرف دنیا ده. نه نه، داسې مه کوئ. دویم نبی علیہ السلام ورته ویله او عابر سبیل، داسې ژوند اختیار کا په دې دنیا کې لکه ته چې په لار روانې. یو مسافر د مسافر په یو ځای کې وخته پورې پاتې کیږي، او یو بالکل لاروی سړی چې په لار روان دی، یو 2 منټه ایسار شي بس بیزي. دا به اعلی مرتبه د زهد ده، چې بالکل د دنیا ته داسې نظر کوه چې بس زه ترې روان یم او مخې ته آخرت دی، ما سره حساب کتاب کېږي، هغې دپاره تیاری وکړم. چې کله د انسان په ذهن کې دا خبرې رالی چې دا دنیا بې قیمته ده، د دنیا هیڅ اهمیت نشته، نو بیا د انسان کې هغه زهد هم پیدا شي، بیا یې مونځ سره هم شوق پیدا شي چې هسې مړ کېږم روان یم. نبی علیہ السلام به ځکه ویله صل صلاة مودع، داسې مونځ کوه گویا کې چې دا ستا اخري مونځ دی او بس زه لاړم. لکه تا ته دا اعلان وشي چې ته اوس د دې مونځ نه وروسته مړ کېږي، 1 ګنټه ټایم دی، ته به څومره په خشوع، په خضوع، په عاجزۍ سره مونځ کې، هر وخت کې دا نظریه لره. نبی علیہ السلام فرمایي. بیا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه به یو څو وصیتونه کول. هغه دا و چې اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، چې شپه در باندې راله د سبا انتظار مه کوه چې بس سبا به بیا عبادت کوو، اوس د شپې ستړی یم بس مونځ ته جوړ نه یم، بس سبا له به ګورو. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سحر شو در باندې شیطان درته وایي چې مړه د شپې به بندګي وکړي، اوس سهار دی، ورځ د خلک ټول ګپ شپ خنداګانې کوي او ته راځې بندګي کې، ځانه دې بزر جوړ کړی. عبدالله ابن عمر فرمایي چې نه، چې سبا شو د شپې انتظار مه کوه، داسې وایي چې زه مړ کېږم، نو عبادت ته به دې شوق پیدا کړي. او دا شیطان داسې سوچونه انسان ته وراچوي په دې ځوانۍ کې، خاص کر چې مړه اوس خو نوجواني ده، پرېږده چې د ځوانۍ نه خوند والو، چې بوډاګان شو سپین ګیري شو بیا به جومات له ځو. په دې لیت لعله کې په نن سبا کې دا عمر تیر شي 50 کاله 50 کاله، د هیڅ فایده د دې عمر نه وانخلي. 50-50 کلن وي، قرآن تلاوت ولا نه ورځي، د قرآن په ترجمه نه پوهېږي، د الله د احکاماتو نه خبر نه وي، د الله سره هیڅ قسم تعلق جوړ نشي، عام بس مونځ کته پورته وشي، خو هغه د مونځ کم لب، کوم دماغ، د مونځ چې کم اصل شی دی خشوع، هغې نه خبر هم نه چې دا خشوع لا یو شیز دی. دا ولې د شیطان په دغه جال کې ګیر دی. بیا عبدالله ابن عمر ویله وخذ من صحتک لمرضک، چې کله روغ ته په دې صحت په حالت کې عبادتونه کوه، تا باندې بیماری را روانه ده، بیا به سم نشي کولی، بیا به ارمان کې خو وخت به دې تیري. ومن حیاتک لموتک، د دې ژوند نه فایده واخله، مرګ در پسې را روان دی، بیا به ارمان کې د مرګ په وخت کې، خو بیا به ارمانونه پیدا نه درکوي. هر انسان با صحته چې دی، د دې نه وروستو مرضونه را روان دي. همدې ته ورته یو حدیث کې هم داسې راغلي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم 5 قبل 5، 5 نعمتونه د 5 آفتونو نه مخکې غنیمت وګڼه. اول شبابک قبل هرمک، ځواني د بوډاوالي نه مخکې دا غنیمت وګڼه.
ته چې نن سبا په ځوانۍ کې په قوت کې یو وخت په تا دا روان دی چې ستا دا خور پوستکی د بدن دا به ګونجې ګونجې کېږي، دا به زړېږي، دا تور ډکي د ویښتانو دا به سپینېږي، دا 32 غاښونه دا به راغورځېږي، دا نیغ املا دا به دې راټیټېږي، دا قوي ذاکره او قوي حفظ قوي دماغ دا به دې کمزوري کېږي، دا تیز رفتار چې نن دومره په تیز قوت سره رفتار کولی شي، منډه وهلی شي، دا به دې ختمیږي. داسې وخت در باندې را روان دی او دا امانت دی د تا سره. دا ځواني دا غنیمت وګڼه، په دې ځوانۍ کې د الله عبادت وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي 7 یظلهم الله فی ظله، 7 کسان دي چې الله رب العالمین به په ورځ د قیامت د خپل د عرش د سوري د لاندې ځای به ورکړي. یو پکې هغه سړی دی وشاب نشأ فی عبادت الله، هغه نوجوان چې خپله نوجوانۍ ته د قدر او د قیمت په نظر کتلی وي، نو خپله ځواني د الله په عبادت کې تیره کړي. هغه نوجوان او پیغله زنانه چې خپل پیغلتوب او ځواني د الله په بندګۍ کې تیره کړي، ګناهونه خواهشات د دې متابعت دا ونه کړي. نبی علیہ السلام ځکه فرمایي چې ګوره د دې ځوانۍ قدر دې وکړه. او په ځوانۍ کې چې یو انسان یو کار کولی شي بیا بوډاوالي کې خو نه شي کولی. په دې ځوانۍ کې د علم زده کړه کېږي، قرآن زده کولی شي، ژبه دې قوت کې ده، حافظه دې قوي ده، علم زده که، دا خو بیا په بوډاوالي کې نه کېږي. دویم نبی علیہ السلام ورته ویل وصحتک قبل سقمک، دا روغ صحت دا د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. ګوره دا روغ صحت د الله درکړی یو وخت در باندې را روان دی چې ته به بیمارېږي، بیا به ارمان کې او وخت به درنه تېري، بیا به کاش چې ما دا عمل کړی وی، دا عمل مې کړی. او ګوره دا الله رب العالمین د فضل ته وګوره چې کم انسان د صحت په حالت کې د الله بندگی کوي او دی بیمار شو او هغه بندگی توفیق بیا نه ملاویږي، الله ورله همغومره اجرونه ورکوي چې د صحت په حالت کې بندگی کوله. دریم نبی علیہ السلام ورته ویل وغناک قبل فقرک، اوس لږ مالدار لږې روپۍ د سره شته ګزاره دي کې یو وخت در باندې داسې را روان دی، دا د دنیا تحول دی، تلک الایام نداولها بین الناس. مالدار غریب کیږي، بادشاه چې دی هغه جیل ته ځي، د غریب سړی مالداره کیږي، دا ټول تحولات دي. اوس د لږ وس کیږي، موقع ده درته د الله بندګي وکړه، نعمتونو کې ډوبې، په دې نعمتونو کې د الله شکر ادا کا، په دې نعمتونو کې د الله سره تعلق جوړ کا. کنه بیا به غریب شي، بیا به شپه ورځ د روپۍ په طلب کې ګرځي، نو بیا به د سوچ او فکر عبادت ته نه جوړېږي. څلورم نبی علیہ السلام ورته ویل وفراغک قبل شغلک، دا خالی وختونه چې در سره دي مخکې د دې نه چې ته مشغول شي، دا غنیمت وګڼه. اکثر خلکو الله ډېر وختونه ورکړي او دوی دا ورځ او شپه ټول په لهویاتو کې، په عبثیاتو کې، په فضولیاتو کې تیره کړي. ورځ او شپه تیره شي، هیڅ فایدې والا کار ونه کړي. بعضې خلک په دې کې دومره ماهر وي په دې وخت خرابولو کې چې نور 10-15 کسان هغه هم دعوت کوي، راځئ چکرې وهو، راځئ ګپ شپ لګو، چېرته هم دعوت ورله د نیکو اعمالو دپاره ورنه کړي. نو اوس خو تا سره ټیم دی، الله به دې بې مشغوله کړي، په دې دنیا کې به ورډوب شي، په مرضونو کې به ورډوب شي، په بوډاوالي کې به ورډوب شي، په لانجو کې به اخته شي، لاسونه به دې نه خالي کېږي د مشغولتیا نه. بیا به ارمان کې چې د یو 2 رکعاتو ټیم راته میلاو شي، چې 2 رکعاته خو وکم بیا به ټیم نه میلاوي. حدیث کې راغلی یبن آدم تفرغ لعبادتی، ای د آدم بچیا، الله رب العالمین فرمای حدیث قدسی دی زما دی بندګۍ ته ځان په زور اوزګار که. دا مو وایه چې بس ډیوټۍ نه دي او کاروبار دی څه وکړو، نه ځان اوزګار که کنه شیطان دی نه پرېږدي، نه دی دا دنیا پرېږدي، نه دی دا نفس پرېږدي، ستا دشمنان ډېر دي. املأ صدرک غنا واسد فقرک، الله وایي که زما بندګي دي کوله ستا په زړه کې به زه مالداري در واچوم، د چا پروا به نه ساتي، ستا ټول حاجتونه به زه پوره کړم. وإن لم او کتا دا کار ونه کو فإن لم تتفرغ لعبادتي، که زما بندګۍ ته دې ځان وزګار نه کو، نو املأ صدرک فقرا، ستا په زړه کې به زه غربت وراچوم، همیشه به بس وږی، پیسې به هم در سره خو زړه کې به ته غریبي، د روپۍ سره به دې سا خیږي.
او املأ یدیک شغلا، ستا لاسونه به زه د مشغولتیا نه ډکم، بس ایسته مشغول وی 24 ګنټې به مشغول، تا ته به توفیق نه ملاوي. دا د څه د وجې نه چې ته په دې فارغ وخت کې د الله له ټیم نه ورکې، الله رب العالمین صحیح بندګي نه کوي. نبی علیہ السلام ورته بیا وفرمایل وحیاتک قبل موتک، دا ژوند د امانت دی، دا مخکې د دې نه چې مرګ درله راشي نو څه وکړه، دا غنیمت وګڼه. په دې ژوند کې د الله رب العالمین عبادت او بندګي وکړه. دنیا مزرعة الاخره، دا دنیا د آخرت دپاره پټی دی. په دې کې که د څه وکرل هلته بیا اورېبې، او چې څه دې کرلي نه بیا به څه اورېبې. نو زما عزتمندو ورونو، د عبدالله ابن عمر د نصیحت مطلب هم دا و چې خالی وختونه هسې مه پرېږدئ، د الله بندګي پکې کوئ. نبی علیہ السلام هم فرمایي وی نعمتانی، بخاری کې دا حدیث دی، مغبون فیهما کثیر من الناس، دو عظیم نعمتونه دي خو ډېر خلک پکې تاوانیان دي، الصحة والفراغ، روغ صحت او دا خالی ټیمونه، بس خلکو د دې نه فایده وانه خسته او د دې به ورسره حساب کي. حدیث کې راغلی په ورځ د قیامت لا تزول قدم امرئ، د انسان دا خپې به په ځای باندې ولاړې وي، مخکې به تلی نه شي حتی یسأل عنه، تر دې چې د دې نه د یو څو خبرو تپوس نه وي شوی. د عمر باره کې به تپوس کېږي. نبی علیہ السلام وایي چې غنیمت یې وګڼه، وره سبا له حساب در سره کېږي چې دا عمر د څه کې تېر کړی و. وعن شبابه فيما ابلاه، ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، دا په لهو لعب، په ګانو بجانو، په فضول اوقاتو کې که نه د الله په بندګۍ کې. د علم باره کې تپوس کېږي چې دا پیغمبر درغلی او قرآن درغلی و، تا څومره په دې عمل کړی دی. د مال په باره کې به تپوس کېږي چې الله ته مالداره جوړ کړی وي، دا دې څنګه ګټلی او څنګه دې لګولی. نو دا ټول چې کېږي عزیزانو د دنیای ځای دی، دلته به انسان تیاری کوي. نبی علیہ السلام به ځکه داسې ویله چې لیت لعل مه کوئ چې دا عمل به سبا وکړم او بل سبا، په دې کې دا عمرونه تیر شي. بادروا بالاعمال ستا، تاسو مخکې د دې نه چې په تاسو باندې شپږ خبرې راشي، د هغې نه مخکې تاسو اعمال وکړئ. دا نور دا به د مغرب نه راخیږي، بیا به هم توبې نه قبلیږي. دجال را روان دی، لوګی را روان دی، یوه دابه ده، یو څاروی ده. د قیامت علامات نبی علیہ السلام بیان کړل. بعضو روایتو کې داسې هم راغلي ترمیزي کې چې غربت در باندې را روان دی، بیا به درنه الله هیر کړي. داسې یو غربت دی، فقر منسن الی فقر منسن، داسې مالداري به در باندې راشي چې بس بیا به ټیم درته نه میلاویږي. طغیان او سرکشي به در کې پیدا کړي. بیماری کې به اخته شي مفسدین چې بیا به سم نشي کولی. بوډاوالی به در باندې راشي، مرګ به در باندې راشي، دجال به در باندې راشي. دا ټول حقیقتونه دي، دا را روان دي. د دې نه مخکې اعمال تاسو وکئ. نبی علیہ السلام فرمایي بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم، فتنې را روانې دي، اعمالو ته به نه پرېږدي، مخکې د دې نه نیک اعمال وکئ. نو د دې حدیث مطلب دا چې امیدونه کم کوي په دې دنیا کې، آخرت طرف ته تیاری وکئ، د الله سره تعلق جوړ کړئ، د الله د کتاب سره تعلق جوړ کړئ، دا وختونه غنیمت وګڼئ، دا عمر غنیمت وګڼئ، دا ځواني غنیمت وګڼئ، مال او دولت غنیمت وګڼئ، په دې کې نیک اعمال وکئ. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت، مینه او محبت د الله رب العالمین د دین سره پیدا کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول له توفیق راکړي چې نیک اعمال وکړو، د بدو اعمالونه ځان وساتو. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.